دا هلمند دی. نن پنجشنبه د 14 هجري شمسي کال د زمري میاشتې په 28مه نیټه هلمند یو ځل بیا د پراغت غونډې کوربه و. بست خصوصي پوهنتون په خپله 12مه دوره پراغت غونډه کې نن 438 تنه زده کړیالان چې 65 تنه یې ښځینه وه په 4 پوهنځیو طب، حقوق او سیاسي علومو، اقتصاد او کمپیوټر ساینس پوهنځیو کې فارغ او بریلیکونه یې پرې وویشل. نننۍ پراغت غونډې مراسمو ته ځانګړی چمتووالی نیول سوی و او د حکومتي چارواکو ترڅنګ پکې د پوهنتون استادانو، زده کړیالانو او د قلم او فکر خاوندانو ګډون کړی و. د بست پوهنتون مؤسس احمد جان پوپل د پراغت غونډې په پیل کې ویل چې بست پوهنتون د شاوخوا 10 کلونو را په دې خوا هلمند کې تحصیلي خدمتونه ټولنې ته وړاندې کوي. نوموړي زیاته کړل چې په پوره هڅه او کوښښ سره به د ټولنې او هیواد د خدمت په برخه کې هیڅ ډول هلې ځلې ونه سپموي. پوپل ځوانانو او فارغه زده کړیالانو وغوښتل چې د ټولنې د رغونې او خلکو ته د خدمت په برخه کې هیڅ ډول غفلت ونه کړي. زه د بست پوهنتون او بست تعلیمي او تحصیلي ګروپ د مؤسس په حیث دا اطمینان لرم چې د هیواد شرایطو او امکاناتو په کتو سره د دې فارغانو په روزنه او ظرفیت لوړونه کې پوره زیار او کوښښ ترسره شوی او زموږ فارغان د دې توانایي لري چې د عصر د غوښتنو مطابق په خپل مسلک کې خپل هیواد او ټولنې ته په ښه ډول خدمت وکړي. د تېرو 10 کلونو راهیسې لکه څنګه چې د هلمند میشتو او هیوادوالو ته بهتره معلومه ده، بست پوهنتون او بست تحصیلي ګروپ بېلابېلې ادارې د عصري نیمه لوړ زده کړو په برخه کښې ځوانان او محصلانو ته په لوړ کیفیت، رښتینې ارادې، ټینګ عزم او لوړ مورال سره د لوړې کچې خدمات وړاندې کوي. د لوړ زده کړو وزارت ځانګړي استازي سمیع الله سید ټولو فارغه شوو زده کوونکو ته مبارکي ورکړه او زیاته کړل چې د همدې زده کړو له ترلاسه کولو وروسته هیله د خپل ټولنې او خلکو ته د خدمت جوګه سي. نوموړي زیاته کړل چې اوس وخت کې لوړې زده کړې ترلاسه کول د ټولنې وړتیا ده. کورنۍ او والدین باید په خپلو اولادونو لوړې زده کړې وکړي. نوموړي د بست پوهنتون له ادارې مننه وکړه چې د لوړو زده کړو په برخه کې ټولنې ته معیاري خدمتونه وړاندې کړي دي. تاسو خپل بچیانو باندې تعلیم وکړئ. هغه بچیان چې موږ 12مه ټولګي فارغه شوي دي یوازې په 12مه ټولګي باندې اکتفا نه کوي. که غواړئ واقع د دې ولس درک ته دواسي تاسو اعلی تحصیلات ترسره کړئ. تاسو قدرمن ډاکټر صاحبان چې فارغه شوي یاست یوازې پر دغه اوسنۍ فراغت باندې هم اکتفا مه کوئ. کوښښ وکړئ امتحان کې کامیاب شئ، کوښښ وکړئ متخصصین شئ او په یوه ځانګړې رشته کې چې تاسو پکې تخصص لرئ د ولس ته خدمت وکړئ. د پوهنتون استاد عبدالودود طرح بیا سکون راډیو ته ویل چې اوس مهال هلمند کې د لوړو زده کړو برخه معیاري کېدو پر لور روانه ده او ټول خصوصي پوهنتونونه هڅه کوي چې په ښه کیفیت او ظرفیت سره ټولنې ته کار وکړي. د خصوصي پوهنتونونو ظرفیتونه بالکل د ښه کېدو په طرف باندې روان دي او ورځ تر بلې خصوصي پوهنتونونه کوښښ کوي چې معیاري شي او د لوړو زده کړو وزارت هم دا پروسه داسې ده چې ورځ تر بلې شفافه کېږي. پر معیارونو باندې خصوصا د کیفیت د تضمین په برخه کې ډېر ټینګار کېږي. هغه پوهنتونونه چې معیارونه نشي پوره کولی هغه بیرته نزولي حرکت خپلې او نشي کولی چې نورې پوهنځي ایجاد کړي او نورې برنامې. الحمدلله په دې برخه کې بست پوهنتون ډېر ښه ځلېدلی. بل لور ته بیا له پوهنتونه فارغ زده کړیالان خوښ دي چې د فراغت جشن لمانځي. دوی وایي کلونه یې همدې ورځې او شیبو ته انتظار ایستلی او په وینا یې د زده کړو په برخه کې د کورنۍ ملاتړ د ستایلو وړ دی. دوی له اوسني حکومته د کاري فرصتونو د برابرولو غوښتنه وکړه او زیاته کړل چې اسلامي امارت ورته د کار زمینه برابره کړي. ډېر خوشحالي احساس کوم ځکه چې دا ورځ په ژوند کې یو ځلې راځي، هر ځلې نه وي. که څه هم د مکتب د فارغت دوره وي، د لیسانس دوره وي، ماسټرۍ دوره وي، ډاکټرا دوره، دا په ژوند کې یو وارې روان ډېره خوشحالي احساس کوم. هر څومره چې مخ ته ځي هغونه د ملک په ګټه دي، د خلکو په ګټه ده، خپل په ګټه دی، یعنې د جامع ټولنې د هر څه په ګټه دي. نو داسې کار چې د ملک د جامع د ټولنې په ګټه هغه باید هېڅکله ونه درېږي. د دې په تمه یم چې انشاءالله تعالی په آینده کې خپل تحصیلات نور هم ادامه ورکړم او خپل ملت او خپل ځورېدلي ولس ته د خدمت جوګه وګرځم.
موږ خو تحصیل وکړي کار ته آماده سولو نو موږ خپله د دولت څخه خصوصا د امارت اسلامي څخه مو دا خواهش دی چې موږ ته د کار زمینه مساعده کړي ځکه چې تر اوسه موږ فارغه سوي یو ډېری ځوانان تر موږ ماسټر فارغین دي مګر هغوی بیا هم بیکار دي. هلمند کې داسې مهال له بوس خصوصي پوهنتونه 438 تنه زده کړیالان فارغ سول چې د وروستیو کې د خصوصي پوهنتونونو د معیاري زده کړو څخه خلک خوښ او د دوام غوښتنه یې کوي. حافظ احمد نصرت، سکون رادیو.